دا نزاکت مې رومانیت ته بوزي، دا نزاکت مې رومانیت ته بوزي، بس احترام مې انسانیت کې ساتي. او څومره وړې خوږې خبرې کوي، څومره وړې خوږې خبرې کوي، بل هغه غوږونه په لذت کې ساتي. السلام علیکم ملګرو، د اساسین ټي وي سره سلیمان مسرور یو ځلې بیا تاسو سره مخامخ یم. د اورکزی ټي وي نه سیزمان مخلص صاحب هم را سره دی او د لفظونو جادوګر را سره ناست دی، عبدالله ظهیر صاحب را سره نستی کوي. یقینا تاسو ټول دا ډېر ښه پېژنئ چې ادب دپاره ډېر ښه ډېر زیات خدمات دي او ادب دپاره ډېرې منډې ترړې دي وهلې دي او دې سره به خبرې اترې کوو او څه تپوسونه به ونه کوو، خوږه ښایسته شعرونه به ترېنه واورو. السلام علیکم ظهیر صاحب. وعلیکم السلام یاره، ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې راغلی او مرکې ته او دغه کار مخ په وړاندې به ډېره زیاته مننه ستاسو. ډېره مننه عبدالله ظهیر صاحب. عبدالله ظهیر صاحب، د هنګو خلکو متعلق د هنګو ادب متعلق تاسو څه احساسات دي؟ یاره په د هنګو کې خو ټول پښتانه اوسېږي، باتور پښتانه پکې اوسېږي، په شعر ادب باندې پوه خلک پکې اوسېږي، په خبره باندې په جرګه باندې پوه خلک پکې اوسېږي. په داسې ماحول کې د پښتو شاعري کول ډېر خوند هم کوي، چېرته چې هر خوا پښتانه وي، د پښتنو کلچر وي، د پښتنو کلتور وي. او اوس چې تاسو کوم دغه په هنګو کې زلمی ادبي کاروان کوم ملګري تاسو کوم تحریک شروع کړی، نو خدای دې وکړي چې دغه هم وده وکړي او د دې په ذریعه باندې د هنګو ادب ته نور هم کار وکړی شي. ډېره مننه عبدالله ظهیر صاحب. یو تپوس مې ځنه کول چې د کرن خان صاحب سره ته ناسته پاسته هم دا وي او هغه په متعلق ته څه وایي؟ یاره کرن خان خو اوس د پښتو شاعرۍ یو کتاب چاپ کو، مینه او مننه په نوم باندې. کرن خان بله یو هنرمند نه دی، یو ښه شاعر هم دی، یو ښه عالم به ورته ووایي په دې چې په پښتو ادب باندې ډېر ښه پوه دی. په پښتنو مقالو ډېرې ښې پښتو مقالې لیکي، پښتو نثر لیکي، نو هغه یو پوهنتون دی، یوه خزانه ده د پښتو ادب ته. د هغه په حواله صرف زه دومره ویلی شم. عبدالله ظهیر صاحب، تاسو څومره ټایم وشو چې د ادب میدان کې ادب والا خدمت تاسو شروع کړی دی؟ څه اندازه در سره لګي چې څومره ټایم نه تاسو دې میدان کې منډې ترړې وهئ؟ زه خو تر اوسه پورې د ادب زده کوونکی یم، مینهوال یم شعرونه او تر اوسه زده کوم، دومره ښه نه یم پکې، دا ستاسو مینه ده. تقریبا دغه د 2005-06 نه د سکول د وختونو نه مې دغه شعر شاعري ادب بیا ورسره تر دې دمه راغلو. نو اوس مې پکې هغه پیشه هم زما چونکې خبریالي ده، نو خبریالي، صحافت او ادب دا خپلو کې ډېر نزدېکت لري، نو په دې وجه باندې هم شعر شاعري کې او لګې خپل کار کوو. بلکل جی، تاسو ته ټول ته به پته وي چې ظهیر صاحب یو ډېر ښه خبریال هم دی. نو دا ما زندګي پیل هغه محرکه دی چې هغه کې چې ما ته لږ ججک محسوسېږي، ولې چې ما سره څنګ کې یو خبریال ناست دی. تاسو خپله ماشاءالله تکړه جی، ستاسو د خبرو انداز هغه هم ډېر ښه دی ماشاءالله. ډېره مننه عبدالله ظهیر صاحب. او یا داسې یو غزل وي، شعرونه وي، څه شی به راته ډالۍ کړي؟ مینهوالو ته به څه ډالۍ کوئ؟ اورکزی ټي وي دپاره خو دغه ټپۍ زه هر ځای کې وایم، نن یې بیا هم درته وایم، حالان کې تا د اورکزی تیرا ذکر وکړو چې پښتنه خاوره مې د تنده، که د شالکوټ که د هلمنده، سوات مې پټکې تیرا لمنده، او زما پښتو زما څرمنده، دا نورې ژبې د لباس په شانتې دي. د اورکزی ټي وي دپاره د اورکزو ملګرو دپاره یو بل غزل دی چې زیړ مازدیګر خلک کورونو ته ځي، زیړ مازدیګر خلک کورونو ته ځي، د چنارونو سورې غرونو ته ځي، د چنارونو سورې غرونو ته ځي. زیړ مازدیګر خلک کورونو ته ځي، د چنارونو سورې غرونو ته ځي، او دا بازي وي تر سترګو محدود، دا بازي وي تر سترګو محدود، دا بازي خلک زړونو ته ځي. او ظهیر صاحب ډېر دا بازي وي تر سترګو محدود، دا بازي خلک زړونو ته ځي، او دوی کلیواله ښکلا څه پېژني، دوی کلیواله ښکلا څه پېژني، لیوني شوي چې ښارونو ته ځي، نه دوی کلیواله ښکلا څه پېژني، لیوني شوي چې ښارونو ته ځي. او دا یاسین مینوال ته د شعر ډالۍ وي چې زړه مې خوشحاله شي بلا خوشحاله، زړه مې خوشحاله شي بلها خوشحاله، دا ماشومان چې مکتبونو ته ځي، زړه مې خوشحاله شي، مننه، زړه مې خوشحاله شي بلا خوشحاله، دا ماشومان چې مکتبونو ته ځي. او دلته د هر سړي اختیار خپل دی، دلته د هر سړي اختیار خپل دی، څوک کلیسا څوک جوماتونو ته ځي. ډېر ښه ظهیر صاحب، ډېر زبردست. د هر سړي اختیار خپل دی، څوک کلیسا څوک جوماتونو ته ځي. او ظهیره ډېر وي د ازغو ملګري، ظهیره لږ خلک ګلونو ته ځي. ظهیره ډېر وي د ازغو ملګري، ظهیره لږ خلک ګلونو ته ځي. ډېر ښه شعر، ډېره مننه یاره، ډېره مننه.
داسې یو بل څه شعرونه درته یاد وي ترنم کې در کړي وای او نوم به خوند خسته ترنم به موږ خو دغه یو بل غزل به درته همداسې ووایم چې مزه یې نشته اوس بیخي راته خوند نه راکوي مزه یې نشته اوس بیخي راته خوند نه راکوي بغیر له تا نه زندگی راته خوند نه راکوي مننه مزه یې نشته اوس بیخي راته خوند نه راکوي بغیر له تا نه زندگی راته خوند نه راکوي او امن به راشي پښتانه د لر او بر به یو شي درصب امن به راشي پښتانه د لر او بر به یو شي مایوسه نه یم مایوسي راله خوند نه راکوي بالکل امن به راشي پښتانه د لر او بر به یو شي مایوسه نه یم مایوسي راله خوند نه راکوي او شعر دی چې ته مې د شعر په معنا او مفهوم ښه پوهېدې ته مې د شعر په معنا او مفهوم ښه پوهېدې اوس چې ته نه یې شاعري راته خوند نه راکوي ته مې د شعر په معنا او مفهوم ښه پوهېدې اوس چې ته نه یې شاعري راته خوند نه راکوي او زه د وطن په ننګ شهید یم بې ننګه نه یم زه د وطن د خپل وطن ته ډالۍ زه د وطن په ننګ شهید یم بې ننګه نه یم مګ د په قبر مې بنګړي راله خوند نه راکوي زه د وطن په ننګ شهید یم بې ننګه نه یم مګ د په قبر مې بنګړي راته خوند نه راکوي او دغه یو څو تنو زمونږ خوږ وطن برباد کړ دغه یو څو تنو زمونږ خوږ وطن برباد کړ دغه یو څو تنه سړي راته خوند نه راکوي مننه بالکل حقیقت او نن یې په جار راته د ټولو خلکو مخ کې وي تاسو ته ډالۍ وي نن یې په جار راته د ټولو خلکو مخ کې وي زهیره تا سره یاري راته خوند نه راکوي زهیر صاحب ډېر معیاري لیک ډېر څومره تعریف زه وکړم د زهیر صاحب والا نو هغه به کم وي ما اورېدلي و چې زهیر صاحب د لفظونو جادوګر دی نو دیو لا مخکې هم ما لیک پړاو کړی خو نن راته بالکل ما داسې په خپلو سترګو ولیدلو نن محسوس کړو چې دی یقیني د لفظونو جادوګر دی زهیر صاحب ډېر ښه غزل و ډېر ښه نور به څه د هنګو خلکو د هنګو مینوالو د اس اس ان ټي وي څه کوم پیج دی دو مینوال ته به څه پیغام ورکول غواړئ په اخره کې د اس اس ان ټي وي ټولو ملګرو ته دغه پیغام دی چې امن خوښ کې مینه وکړي او بیا دویم پیغام دا دی چې د زلمي ادبي کاروان د ملګرو سره دی مرسته وکړي هیلپ دی وکړي دغه ملګري چې راوتلي دا بیخي د شعر ادب دپاره راوتلي نه د چا نه پیسې غواړي او نه د څوک پیسې ورکړي خو د دوه حوصله افزایي دي وکړي او بیا په اخره کې ټولو ستاسو لیدونکو ته یو غزل ډالۍ کومه چې ملګري ترنم غوښتنه کې ترنم به زه ستاسو په خپرونه کې بیا کوم اوس دا غزل وړاندې کوم پوه نه شم په ځان دا حادثه را باندې تېره شي پوه نه شم په ځان دا حادثه را باندې تېره شي ته چې خواله راشې زلزله را باندې تېره شي دا حادثه را باندې تېره شي ته چې خواله راشې زلزله را باندې تېره شي او ستا د محبت یخني ګرمي را باندې راولي ستا د محبت یخني ګرمي را باندې راولي دا نن کومه ورځ ده خو زمې دی زموږ خولي ستا د محبت یخني ګرمي را باندې راولي لنډه وي د ژمې ورځ اوږده را باندې تېره شي مننه او زه میخانې ته چې پیالې په سر راواړوم شپه د هجر شپه د لږ بخه را باندې تېره شي زه میخانې ته چې پیالې په سر راواړوم شپه د هجر شپه ده لږ بخه را باندې تېره شي او کور مې د ژوندون د خپله ځایه بېدرکه کړي کور مې د ژوندون د خپله ځایه بېدرکه کړي زه د ساحل غاړه یم چپه را باندې تېره شي زهیر صاحب ډېر کور مې د ژوندون د خپله ځایه بېدرکه کړي زه د ساحل غاړه یم چپه را باندې تېره شي او داسې به زه هره اونۍ ستا د راتلو لار څارم داسې به زه هره اونۍ ستا د راتلو لار څارم داسې خو به هره پنجشنبه را باندې تېره شي زهیر صاحب داسې خو به زه هره اونۍ ستا د راتلو لار څارم داسې خو به هره پنجشنبه را باندې تېره شي مینوال صاحب ترنم په خواهش کړی و ما نه چې څوک یو شی وغواړي بیا چې پوره نه کړم نو بیا زما هم زړه خفه وي یو دوه شعرونه به درته ترنم کې ووایم چې د وصال شپه ده بنګړې څوک شرنګوي یا توره تیاره ده بنګړې څوک شرنګوي د وصال شپه ده بنګړې څوک شرنګوي توره تیاره ده بنګړې څوک شرنګوي و توره تیاره ده بنګړې څوک شرنګوي
یا زما د سترګو نه یې خوب وړی دی زما د سترګو نه یې خوب وړی دی و دا څه کیسه ده بنګړي څوک شرنګوي توره تیاره ده بنګړي څوک شرنګوي چرته به شیخ ملا په مونځ ولاړ وي و چرته به شیخ ملا په مونځ ولاړ وي چرته به شیخ ملا په مونځ ولاړ وي چرته به شیخ ملا په مونځ ولاړ وي څه عجیبه ده بنګړي څوک شرنګوي توره تیاره ده بنګړي څوک شرنګوي د وصال شپه ده بنګړي څوک شرنګوي توره تیاره ده بنګړي څوک شرنګوي توره تیاره ده بنګړي څوک شرنګوي زما د سترګو نه یې خوب وړی دی و زما د سترګو نه یې خوب وړی دی زما د سترګو نه یې خوب وړی دی زما د سترګو نه یې خوب وړی دی یا داسې کیسه ده بنګړي څوک شرنګوي توره تیاره ده بنګړي څوک شرنګوي یا توره تیاره ده بنګړي څوک شرنګوي ډېره مننه بالکل ظهیر صاحب دې ترنم سره د ماته د خپل یو دوه شعرونه را په زړه کو وایي چې د ژمي کراره شپه او خاموشۍ خوره ده کراره شپه او خاموشۍ خوره ده یو پکې پټ احساس خبرې کوي او څومره حساس اشارې را کوي زما په لاس کې لاس خبرې کوي تا خبرې کوي چې خاموشي ماته که خبرې کوه غمونه شاته که خبرې کوه او راته د زړه حالونه وایه که نه خدای دې مې راته که خبرې کوه ډېره زیاته مننه ډېره زیاته زمان صاحب بس په شعرونو باندې مننه کوم دومره قیمتي ټایم یې راته راکو او بله دا چې قریشي صاحب او همداسې زاهدنا صاحب هغو ټولو مننه کوم چې راغلو ریکارډینګ کې او دویمه دا اخري پروګرام ختمولو باندې خپل شعر باندې ختم کوم چې ژونده سپرلي راوړه خزان سره مې نه لګېږي ژونده سپرلي راوړه خزان سره مې نه لګېږي خوشحالي غاړه خفګان سره مې نه لګېږي او ډېره مننه کوم ډېره زیاته شکریه مننه